راشد د کرکټ خان اتمه برخه لومړنۍ ازموینه. سره له دې چې راشد خان د کوچیانو په لوبډله کې ډېر وځلېده او ښې لوبې یې وکړې، خو بیا هم هغه مهال د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې ته غوره نه سو. د 19 کلنو لوبډلې ته د نه غوراوي پړاو یې دقیق په یاد دی. یو ځل یې کیسه کوله او په خندا یې راته وویل چې د 19 کلنو ازموینه ډېره جالبه وه. راشد خان په کورنیو لوبو کې د یو ښه الراونډر په توګه ځلېدلی و. هغه غوښتل چې د 19 کلنو لوبډلې ته غوره سي. دې لوبډلې ته یې د یو الراونډر په توګه ازموینه ورکوله، خو هلته روزونکو ورته وویل چې دواړه بیټینګ او بالینګ نسي کولی او یو به انتخابوي. تر دې مخکې راشد خان د افغان کډوالو او کوچیانو لوبډلو ته په خپل استعداد او تیرو ښو لوبو په بنسټ غوره سوی و، خو دا لومړی ځل و چې راشد خان په کرکټ کې د لوبېدو لپاره باید له یوې ازموینې څخه تیر سوی وای. هغه ته د غازي امان الله خان په لوبغالي کې د ازموینې په ورځ اندازه لګېدلې وه چې لوبډلې ته غوره سوی نه دی. دا د یو لوبغاړي لپاره زړه ماتونکې شیبې وې چې خپلې موخې ته ونه رسېږي. په افغانستان غوندې یو هیواد کې واسطې او اړیکې ډېر کله تر استعداد ښه کار کوي او روابط او ضوابط غښتلي وي، خو راشد خان د واسطې لپاره د چا دروازه ونه ټکوله. ښایي هغه پوهېدی چې وخت به یې راځي او دی به خپل ارمان ته رسېږي. سره له دې چې ځینو ورته ویلي وه وایسته پیدا کړه او لوبډلې ته ځان پرې غوره کړه، خو راشد خان نه و منلې. ما ته ازموینه اخیستونکي وویل مننه، ما هم ورته ویل مننه، زه بس بیا ترې راووتم. ملګرو راته وویل چې ته ولې لوبډلې ته نه یې اخیستل سوی؟ ته خو ډېر ښه لوبغاړی یې، داخلي لوبې دې هم کړي دي، د کوچیانو لوبډلې کې دې هم 4-5 سیزې وهلي او ویکټې دې هم اخیستې دي. بس ما ورته وویل چې 3 بالونه وو، نو یو مې ووهه او 2 مې مس ول. ما ته خلکو وویل چې فلاني ته ووایه، هغه ته او ده ته ووایه. ما ورته وویل چې زما دا کار نه خوښېږي، چې ونه سول بس ونه سول، نو کور ته به ولاړ سم. ښایي هغه وخت به روزونکي په دې نه پوهېدل چې څو کاله وروسته به راشد خان لوبغاړی وي چې د افغانستان کرکټ به په نړۍ کې ځلوي او د مختلفو هیوادونو لوی تجارتي لیګونه به یې د اخیستو ارمان لري. کله یوه ماتې د ډیرو نورو بریاو لامل کیږي. له راشد خان سره هم همداسې سوي وه. د هغه زړه مات سوی و، خو په خپلې وړتیا یې باور درلود. په خپل زړه کې یو پټ ارمان پاله او قوي هوډ یې درلود چې د کرکټ دا پیل سوی مزل به دی تر منزله رسوي. راشد د کرکټ خان نهمه برخه. په زړه مات راشد خان بیا څنګه د افغانستان کرکټ ته راغی. راشد خان د 19 کلنو لوبډلې ته د غوراوي په ازموینه کې له پاتې راتلو وروسته د څه مودې لپاره کرکټ ونه کړ. لاړ او په خپل عادي ژوند او درسونو کې بوخت سو، خو تقدیر هغه باید بیرته وطن ته راستون کړی وای. د افغانستان په تیرو کورنیو لوبو کې د راشد خان هغه ښې لوبې د بورډ له ځینو مسؤلینو سره ثبتې وې. د افغانستان کرکټ بورډ په لومړي ځل په افغانستان کې د زونونو د لوبډلو ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې پیل کړې وې. موخه یې دا وه چې دلته ښه استعدادونه پیدا کړي او بیا یې فرست کلاس یا 4 ورځنیو او 1 ورځنیو لوبو ته غوره کړي. د کوچیانو لوبډله په کوم زون پورې تړلې نه وه. پرېکړه داسې سوې وه چې د دغې لوبډلې لوبغاړي د زونونو په لوبډله باندې وویشل سي او په دې لړ کې یې د کوچیانو د لوبډلې د لوبغاړي راشد خان د بوست زون لوبډلې ته غوره کړ. د بوست لوبډلې مسؤلین له راشد خان سره اړیکه نیسي او له خبرو اترو وروسته هغه هڅوي چې د لوبو لپاره بیا کابل ته راسي. ما ته د بوست له لوبډلې نه زنګ راغی، راته یې وویل سبا سهار کابل ته ځان راورسوه. راشد خان خپلو هیلو ته د رسېدو په نیت بیا د سفر غوټه تړي او روانیږي. عبدالولي امین چې د 19 کلنو لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي په هغې ازموینه کې چې راشد خان پکښې ناکامه سوی و، اوس نو د بوست د لوبډلې روزونکی دی. د راشد خان د ښو لوبو په اړه اورېدلې وه، خو په میدان کې د هغه لوبه نه ولیدلې. نه پوهېدی چې راشد خان څه ډول لوبغاړی دی. 3 ورځنۍ لوبې وې. دا په افغانستان کې د 3 ورځنیو لوبو اول ټورنمنټ و. راشد خان د کوچیانو په لوبډلې کې ښې لوبې کړې وې. هغه یې د بوست لوبډلې ته ورکړ. هغه تر لوبې یو ورځ مخکې ځان رسولی و او له پیژندنې او ملاقات وروسته مې ورته وویل
ته مې لیدلی نه او نه مې ستا بالینګ لیدلی دی. سبا او بل سبا به مشکل وي او نه سم کولی چې مستقیم دې په ټیم کې واچوم چې لوبه وکړې. ته به یو څو ورځې انتظار وکړې او بیا به موقع درکړو. راشد خان د کډوالو او کوچیانو د لوبډلو اساسي لوبغاړی و، خو اوس باید انتظار وکړي او په تمرین کې برخه واخلي چې روزونکي یې لاش وویني او پریکړه وکړي چې د لوبو فرصت ورکړي او که یا. زه لاړم په کابل کې د لوبډلې سره یو ځای سوم. سبا لوبه وه. ما په زړه کې وویل چې زه به په لوبډله کې یم، خو چې لوبه شروع کېده ما ته یې وویل چې ته لوبه کې نه یې. حاجي ولي امین راته وویل چې ته موږ لیدلی نه یې، چې ښه یې که بد یې، خو صرف ستا صفتونه مو اورېدلی دي او ستاسو ریکارډ مو لیدلی دی. تاسو به اول ګورو بیا به فیصله کوو. دا اول ځل دی چې راشد خان له داسې یو حالت سره مخ کیږي. کرکټ د ننګونو او چیلنجونو لوبه ده او ملي لوبډلې ته د ورتګ لارې خو بیا ډېرې کږلېچنې او له ستونزو ډکې دي. زغم او حوصله غواړي. راشد خان د بوست زون له لوبغاړو سره سهار میدان ته ځي، د لوبو د دمې په بوخت کې لوبغاړو ته اوبه وړي او ماښام بیرته هوټل ته ستنېږي. دا حالت ورته ځورونکی دی، خو په دې پوهېږي چې هرې سختۍ پسې اسانۍ وي. خدای سته چې زړه مې ډېر تنګ و. زړه مې ځکه تنګ سو چې یو خو 3 ورځې لوبې وې او زه به د باندې ورته ناست وم. سهار میدان ته ځه او ماښام ترې راځه، اوبه وړه او راوړه. ما تر دې مخکې په کرکټ کې هیڅ کله داسې نه و کړي او عادت مې هم نه و. بله لوبه یوه هفته وروسته په ننګرهار کې وه. باید 10 ورځې نور انتظار مې کړی وای. د بوست د لوبډلې روزونکي ولي امین ځکه راشد خان لوبډلې ته غوره نه کوي چې په نورو مخالفو لوبډلې کې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دي او راشد خان لا په هغه کچې لوبه نه ده کړې. هغه مهال د بوست لوبډلې ځینې لوبغاړي د راشد خان په څیر له کورني کرکټ څخه غوره سوي وو. خو که کوچ یعنی روزونکی خبر وای چې راشد خان د ملي لوبډلې د کچې وړتیا لري، شایي په لومړۍ ورځ یې د لوبې موقع ورکړې وای. بوست لوبډلې په کابل کې له راشد خان څخه پرته لوبې وکړې او بله لوبه یې په ننګرهار کې وه. راشد خان د بوست د لوبغاړو سره چې له اکثرو سره په همدې لوبو کې اشنا سوی و، د جلال آباد په لوري روانیږي. د شپې دمه کوي او په سبا تمرین کې برخه اخلي. استعداد هیڅ کله نه پټیږي او بیا په کرکټ کې خو هیڅ امکان نه لري چې استعداد دې پټ پاتې سي. راشد لګیا دی خپل منزل ته د رسیدو مزل لنډوي او ښه په شوق تمرین کوي. د بوست زون روزونکي عبدالولي امین په ننګرهار کې دا فرصت پیدا کوي چې راشد خان د نږدې څخه وګوري او په راتلونکو لوبو کې د هغه د لوبو په اړه یوه پریکړه وکړي. هغه ولاړ دی او راشد خان په نیټ کې یعنی جال کې توپ وهونکو ته توپ اچونه کوي. راشد خان می بیا د ننګرهار د کرکټ په اکاډمۍ کې ولیده. بالینګ یې کوي، بیټینګ یې هم وکړ. زما بیټینګ هم خوښ سو. په جلال آباد کې مو د اموله لوبډلې سره لوبه وه. د ننګرهار د کرکټ په اکاډمۍ کې د راشد خان د بالینګ له لیدو وروسته د بوست زون روزونکي راشد خان په بلې لوبې کې واخیست او په دې سره راشد خان ته یو بل پرمختګ دروازه پرانیستل سوه. په ننګرهار کې تمرین و. هلته یې بیا ماته وویل چې په لوبډله کې به د لوبې موقع راکوي. ما بیا په خپلې لومړۍ 3 ورځنۍ لوبه کې 9 کسان آوټ کړل. ورسره مې یوه 50 هم ووهله. په 8 نمبر زه بیټینګ ته راوتلی وم، خو زیاترو زه د بالر په توګه پیژندلم. راشد د کرکټ خان 10مه برخه. په 8 نمبر زه بیټینګ ته راوتلی وم، خو زیاترو زه د بالر په توګه پیژندلم. ما چې د کوچیانو لوبډلې کې 7 کسان آوټ کړي وه، ټولو ویل چې دا بالر دی، بیټسمین نه دی. دا 3 ورځنۍ لوبه وه. دا لوبه مو وګټله او بله لوبه مو هم وګټله. د سپین غر او د امو زونونو د لوبډلو په مقابل کې راشد خان ښه توپ اچونه وکړه او هم ښه توپ وهنه یې وکړه. له امو سره په لوبه کې یې 50 وواله. راشد خان په لومړي ځل د افغانستان په 3 ورځنۍ لوبه کې لوبیږي. هغه هم تر خپل ځان د مجبورو او ډیرو لوبېدلو لوبغاړو په مقابل کې، خو استعداد یې درلود چې د خپلې لوبډلې په بریا کې هم مهم رول ولوبوي. په دې سره هغه په افغانستان کې روزونکو او د بورډ مسؤلینو ته دا پیغام ورکړ چې د ملي لوبډلې یو جوګه لوبغاړی دی. د دغو 3 ورځنیو لوبو پایلوبه د کابل په نړیوال لوبغالي کې وه. د بوست زون لوبډله د راشد خان د ښې لوبې له امله پایلوبې ته وتلی و. ټولو رسنیو ته احوال ورکړل سوی و چې
د لوبې په درېیمه ورځ به په افغانستان کې په لومړي ځل د کرکټ د 3 ورځنیو لوبو پای وي او اتله لوبډله به معلومیږي. پایلوبه د بوسټون او مس عینک د لوبډلو ترمنځ وه. د مس عینک بیټسمینان د راشد خان د بالینګ په وړاندې داسې ولوبېدل لکه د څپان سیند اوبو ته چې د شګو بند تړلی وي. عبدالولي امین په پایلوبه کې د راشد خان یوه نادره کارنامه بیانوي. په کابل کې مو له مس عینک سره پایلوبه وه. د مس عینک نیمایي لوبغاړي د ملي لوبډلې وو، خو برعکس زموږ په لوبډله کې بیا د ملي لوبډلې کوم لوبغاړي نه وو. د مس عینک سره نورعلي زدران، امیر منګل، فضل زازی، فضل نیازی، رحمت شاه، داسې 7 کسان د ملي ټیم د لوبغاړو څخه شمیرل کېدل. داسې وه که 8 نفره هم د ملي لوبډلې لوبغاړي وو. زموږ لوبغاړي له دې پلوه لږ ذهناً نارامه وه. ما ورته وویل چې لوبه په نوم نه کېږي، لوبه په میدان کې کېږي. میدان کې ښه ولوبېږي او خپل پلان عملي کړي، ګټونکي یاست، بریالیتوب به ستاسې وي. د مس عینک 2 لوبغاړي آوټ سوي وو او څه باندې 100 منډې یې وې. زه د یو څو دقیقو لپاره غونډې ته ولاړم. بیرته چې راغلم سکور بورډ چې مې ولیده بل رقم ښکاره سو او پکښې ښکاري چې 2 لوبغاړي آوټ دي. فکر مې نه کوئ. یو لوبغاړي رامنډه کړه او راته ویې ویل حاجي صاحب ټول مو آوټ کړل او 6 پکښې راشد خان آوټ کړل. بس چې راشد بالینګ ته راغلی نو کیسه یې خلاصه کړې ده. دا لوبه په 2مه ورځ ختمه سوه او 3مې ته پاته لا نه سوه. بشیر ستانکزی راشد خان ته د لوبې د غوره جایزه ورکړې وه. راشد خان په پایلوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی سو. دا لومړی ځل و چې راشد خان د افغانستان د کرکټ په 3 ورځنیو لوبه کې داسې ښه لوبه کوي او د لوبې غوره لوبغاړی کیږي. له دې لوبې وروسته په افغانستان کې یو غوغا جوړه سوه چې یو لوبغاړی دی، لیګ بریکر دی، بیټینګ هم کولی سي او ډېر ویکټ یې اخیستی دي. هو دا داسې غوغا وه چې ډېر ژر د نړۍ کوټ ته ورسېده. راشد د کرکټ خان 11مه برخه. د شپږیزې سیالۍ او د راشد خان د پرمختګ نوی فرصت. د افغانستان کرکټ بورډ پلان درلود چې په لومړي ځل د 20 اوریزو لویو یو سوداګریز لیګ پیل کړي. نظیم جار عبدالرحیمزی د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل دی. وایي دوی پتییلې وه چې د دغه لیګ نوم به شپږیزه وي. هغه وخت د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد و. ډاکټر مراد دا نظر تاییدوي او د شپږیزې لیګ د پیل لپاره مټې رابډ وهي. د افغانستان کرکټ بورډ په 2014 زیږدیز کال کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو او د بورډ د چارواکو یوه غونډه راوبلله. ډېری ګډونوال د غونډې له هدفه خبر نه وو. د بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد له لنډو خبرو وروسته په افغانستان کې د کرکټ د یوې نوي لیګ په اړه خبرې پیل کړې. موږ غواړو چې په افغانستان کې شپږیزه لیګ پیل کړو. د شپږیزې په اورېدو د غونډې ځینو ګډونوالو وخندل او ویل یې چې دا څنګه نوم دی. ښاغلي مراد ورته وویل دا پښتو نوم دی او معنا یې 6 منډې دي چې په کرکټ کې یې 6 رنز بولي. غواړو چې شپږیزه د افغانستان د کرکټ برانډ وي او موږ باید یو نوی لیدلوری ولرو. تاسې خو اوس خاندئ خو یو وخت به داسې راځي چې بهرنیان به هم همدې شپږیزه کې لوبیږي. د ملي لوبډلې د هغه وخت کپتان محمد نبی وایي چې دا ښه خبره ده خو د دې لیګ لپاره به پیسې له کمه کیږي. لوبغاړي او ټیمونه خو پیسې غواړي، له پیسو پرته خو نه کیږي. مراد وویل لوبغاړو ته پیسې نه ورکو، د لیګ د تنظیم لپاره نوي کسان نه ګمارو، اداري کارونه یې پخپله کوو. دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د کرکټ مارکیټ هومره ښه نه و چې لوبډلې او لوبغاړي د څوک د لوبو لپاره په پیسو واخلي او یا دې هغوی ته د لوبو حق الزمه ورکړي. هغسې چې په نورو هیوادونو کې دا کار کېدی، هغه مهال په افغان لوبغاړو کې محمد نبی، میرویس اشرف، ځینو نور ګډونوالو او چارواکو د افغانستان د کرکټ د پرمختګ او غوړېدو لپاره دا ومنله چې په شپږیزه کې به وړیا لوبیږي او دا لیګ به بریالی کوي. بالاخره دا کار کیږي. په لومړي شپږیزه لیګ سیزن کې ټول افغانستان په 5 زونونو ویشل کیږي او هر زون به په خپله یوه لوبډله وي. د سپین غر زمریان، د بند امیر شاماران، د بوست ساتونکي، د امون هنګان
د مس عینک اتلان. په دغه لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې پر لوبغاړو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو د لوبډلو مخکش لوبغاړي هم ولوبېدل. په کابل کې شمشاد تلویزیون د شپږیزې لیګ ټولې سیالۍ ژوندۍ خپرې کړې. دا لومړی ځل و چې د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ یو افغان ټلویزیون خپروي. راشد خان ته د شپږیزې په اول سیزن کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د ځینو کورنۍ ستونزو له امله یې د شپږیزې په اول سیزن کې لوبه ونه سوای کولی. د شپږیزې دویم سیزن په 2014 زیږدیز کال کې وسو. هماغه د 2014 زیږدیز کال لوبډلې پکښې وې. د دغه کال د شپږیزې لومړنۍ لوبه د اګست د میاشتې په 16مه نیټه د کابل په لوبغالي کې وه. راشد خان د بست له لوبډلې سره دی. د دغې لوبډلې کپتان محمد شهزاد محمدي دی. راشد خان په داخلي لوبو کې ښه ځلېدلی دی او د هماغو لوبو په اساس د شپږیزې په لیګ کې د بست لوبډلې ته انتخاب شوی دی چې شپږیزه مو پیلوله. د نورو لوبغاړو ترڅنګ مې 2 لوبغاړي عثمان غني او راشد خان په ذهن کې ساتلي وو. د عثمان غني لوبه مې هم لیدلې وه او د راشد خان هم. عثمان مې د امو لوبډلې ته انتخاب کړ او د امو لوبډلې روزونکی رئیس احمدزی و. ورته ومې ویل چې دا لوبغاړي په لوبډلې کې واخلي. دې خواته مې راشد خان د بست سون ته ورکړ. د بست سون مسؤل ته مې ایمیل وکړ. هغه ایمیل اوس هم راسره شته. راشد د کرکټ خان. هغوی ته مې وویل چې راشد خان به تاسو سره لوبیږي. په هغه وخت کې د افغانستان په زونونو کې لوبغاړي کم وو. د نورو ولایتونو څخه به مو ځینې لوبغاړي ورکول. په دې لوبو کې بیا راشد خان د ملي لوبډلې د تکړه لوبغاړو سره هم ولوبېده او د هغوی په مقابل کې یې لوبې وکړې او راشد خان سو. همدلته پرې د سلیکټرانو سترګې ولګېدې او بیا یې د 19 کلونو لوبډلې ته انتخاب کړ. دا اول ځل دی چې راشد خان په داسې یو لوبډلې کې لوبیږي چې د ملي لوبډلې لوبغاړي پکښې دي. په دغه لیګ کې د بست لوبډلې ټولې 4 لوبې وکړې چې 2 یې وبایللې او 2 یې وګټلې او په نیمه پایلوبه کې یې له لوبو څخه بهر سوه. په هر حال شپږیزه لیګ راشد خان په افغانستان کې د کرکټ له ډېرو روزونکو او مینوالو سره اشنا کوي. له نوم او څېرې سره یې لا ښه بلد سول. دې لیګ د راشد خان لپاره د پرمختګ یو بله دروازه پرانیستله. هماغه دروازه چې دا څو موده مخکې پرې د ننګرهار د غازي امان الله خان د کرکټ په لوبغاړي کې تړل شوې وه. راشد د کرکټ خان. 14مه برخه. د 19 کلونو لوبډلې ته د راشد خان غوراوی. راشد خان خپل هدف ته کرار روان دی او ثابت قدمونه اخلي. د افغان کډوالو او کوچیانو له لوبډلې تر 3 ورځنیو لوبو او بیا تر شپږیزې د مزلونه یې د منزل لارې رالنډوي. اوس نو د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې ته ځي. په شپږیزه کې له ښو لوبغاړو او روزونکو سره ولوبېدی او د استعداد ورته معلوم سو. له شپږیزې سمدستي وروسته د بست روزونکي عبدالولي امین ورته وایي ته باید د 19 کلونو لوبډلې کې ولوبېږې، هلته درته ضرورت دی. د شپږیزې د سیالیو په مهال د افغانستان د کرکټ د غوراوي د کمیټې غړو هم په راشد خان باندې نظر ساتلی وو او له تیرو لوبو یې خبر سوی وو. له دغو لوبو وروسته بیا عبدالولي امین زه د 19 کلونو لوبډلې ته معرفي کړم. ما ته یې وویل ته باید د 19 کلونو په لوبډلې کې یې. د کرکټ بورډ یو بهرنی چې پیټر انډرسن نومېده د روزونکي په توګه ګمارلی وو. د هغه له دندو یو دا وه چې د ځوانانو لوبغاړو په روزنه کې کار وکړي. انډرسن د راشد خان لوبه کتلې وه او ټینګار یې دا و چې د 19 کلونو لوبډلې ته غوره سي. په کابل کې بیا د 19 کلونو لوبغاړو ازموینه وه. یو انګریز روزونکی و پیټر انډرسن نومېده. هغه په نیټ کې زما بالینګ او بیټینګ ولیده. خوشحاله و. راته یې وویل ته زموږ لپاره مهم لوبغاړی یې. یو ښه لوبغاړی یې، هم د توپ اچونه ښه ده او هم د توپ وهنه او هم د فیلډینګ ښه دی. راشد خان په زړه کې پوهیږي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته نور نږدې سوی دی. دغه مهال دولت احمدزی د لوبغاړو د غوراوي د کمیټې مشر و. رئیس احمدزی او عبدالولي امین هم د دغې کمیټې غړیتوب درلود.
د کمیټې اصلي دنده ملي لوبډلو ته د لوبغاړو غوره کول وو. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله د پاکستان د 19 کلونو له لوبډلې سره 3 لوبې لرلې او بیا د 2015 او 2014 نړیوال جام ته لاره موندي او سر له اوسه تمرینونه وکړي. د 19 کلونو د لوبډلې روزونکي په همداسې یو لوبغاړي پسې ګرځي چې توپ اچونه وکړی سي او توپوهنه هم. راشد خان دوی ته د غازي امان الله خان په لوبغالي کې ویلي وو زه توپوهونکی یم او توپ اچونکی هم یم، خو هغه وخت ورسره چا دا خبره ونه منله. د 19 کلونو لوبډلې ته اکثره لوبغاړي غوره سوي د 19 کلونو لوبډلې ته اکثره لوبغاړي غوره سوي وه او په ډیرو لږو برخو کې د لوبغاړو د غوراوي د کمیټې وروستۍ مشورې پاتې وې. د ځینو نورو روزونکو او لوبڅارانو ترڅنګ د افغان لوبڅار بسم الله جان شینواری پام هم راشد خان ته اوښتی و. بسم الله او راشد خان دواړه په قوم شینواری دي. بسم الله شینواری په شپږیزه کې عبدالولي امین ته هم ویلي وه چې راشد خان ښه توپوهونکی دی او توپ اچونه یې هم ښه ده. بسم الله شینواری دولت احمدزي ته هم دا خبره کړې وه او سپارښتنه یې دا وه چې باید د 19 کلونو په لوبډله کې واخیستل سي. د عبدالولي امین له سپارښتنې او پیټر انډرسن له تاییدۍ وروسته نور داسې کوم خنډ نسته چې د 19 کلونو لوبډلې ته د راشد خان د ورتګ مخه ډپ کړي. دولت احمدزي چې هغه وخت د 19 کلونو لوبډلې روزونکی هم و، خبر و چې راشد خان د کوچیانو په لوبډله کې ښه ځلېدلی دی، شپږیزه لیګ یې لوبولی او ښه استعداد لري. دی تصمیم نیسي چې راشد خان وویني او باید یې هم وویني. په غازي امان الله خان لوبغالي کې د لوبغاړو کمپ او د 19 کلونو لوبډلې لپاره د لوبغاړو د انتخاب ازموینه اخیستل سوې وه او ما ته چا وویل چې دی ښه بالر دی او ما چې دی ولیده د په ولایتي ټورنمنټ کې او د کوچیانو په لوبډلې کې لوبه کړې وه. ما چې ولیده د شاهد افریدي یعنی د پاکستان پخوانی لوبغاړي په سټایل کې بالینګ کوي، خو ګوګلي یې ښه کوله. ما ته سلیکټرانو ویل چې دی یوازې ګوګلي کوي. ما ورته ویل چې د ده همدا ګوګلي او لیګ بریکس ما په کار دي. د ده فرق دا و چې د فینګر لیګ بریکر یعنی د ګوتو په مرسته توپ څرخوي. دی او نورې دنیا کې هم داسې بالران ډیر کم دي. د ده فټنس، فیلډینګ او بیټینګ مکمل وو او داسې ښکارېدی چې دی مخته تللی سي. ما سره 2.5 کاله پاتې سوی وو او د ده په فزیکي، ذهني او د بالینګ په اکشن باندې مکمل کار وسو. هغه راشد خان چې څو میاشتې مخکې د 19 کلونو لوبډلې ته په ازموینه کې اخیستل سوی نه و، اوس په ډېره اسانۍ سره د 19 کلونو لوبډلې ته لاره وکړه. تیر ځل هغه په خپله غوښتنه چې د 19 کلونو لوبډلې ته لاړ سي، خو دا ځل یې روزونکي غواړي. له همدې ځای څخه د افغانستان د کرکټ له اسمان د نړۍ کرکټ ته یو ستوری د ځلېدو لپاره رسمي سفر پیل کړ.